د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. ایران له افغانستان سره په خپلو پولو دیوال جوړوي. بلخوا ترکیې ته د افغانستان ترانزیت کیدونکي توکي لا هم ایران کې ایسار پاتې دي. سلام ستړي مه شئ ګرانو دوستانو، پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران حکومت له افغانستان سره پر پولو د دیوال جوړولو پروژه پیلوي. د ایران په شمال ختیځ کې د ځمکنیو ځواکونو یو قومندان حسن مکفي ویلي، څلور ډلې انجنیران د دغې طرحې د عملي کولو لپاره لاس په کار شوي دي. د مکفي له قوله ویل شوي، ایران د خپلو ختیځو پولو د خوندیتوب لپاره 3 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي دي. بلخوا ایرانی رسنیو د خپل هیواد د ریل پټلۍ ادارې د مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د ترکیې پولې ته نږدې په شمتیغ کې د افغانستان 10 واګونونه لا تر اوسه هم له دوی سره ایسار پاتې. راپور وړاندې ویلي که د افغانستان ریل پټلۍ اداره ورته د یادو توکو د ترانزیت جواز او اسناد وسپاري، نو دوی تیار دي چې د توکو ته ترکیې ته د وښتو اجازه ورکړي. له یوې اونۍ زیات وخت کېږي چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې اړوند ترانزیتي توکي په ایران کې بند پاتې دي او لا یې سرنوشت معلوم نه دی. ګرانو دوستانو، دا وې د نن ورځې چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.